آیا طالبانو د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په توګه منلې ده؟ د پاکستان د هوایي بریدونو له امله چې په کابل، کندهار او د افغانستان په څو نورو برخو کې ترسره شول او همدارنګه د طالبانو او د پاکستاني پوځیانو ترمنځ د سرحدي نښتو له زیاتېدو وروسته دواړه لوري د ترکیې او قطر په منځګړیتوب په دوحه کې خبرو ته کېناستل او د دواړو لورو ترمنځ د اوربند یو تړون لاسلیک شو. خو دې تړون هغه وخت جنجالونه راوپارول چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له لوري د خپرې شوې اعلامیې په یوه برخه کې ویل شوي وو چې د قطر دولت هیله لري چې دا مهم ګام به د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي شخړو ته د پای ټکی کېږدي. که څه هم قطر وروسته د خپل اعلامیې متن په رسمي ویب پاڼه کې اصلاح کړ او له هغې څخه یې د پولې یا سرحد کلمه لرې کړه، خو بیا هم ډېر خلک وایي چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د خبرو پر مهال د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي پولې په توګه منلې ده. خو اوس پوښتنه دا ده، آیا واقعا د ډیورنډ په اړه کومه پریکړه شوې ده؟ دا موضوع هغه وخت لا ډیره توده شوه چې کله د پاکستان د دفاع وزیر په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اصلي تړون او د هغه مواد هغه څه نه دي چې خلکو ته ښکاره شي او دا به پټ پاتې شي. د دې ټولو سره ځینو کاروونکو په ټولنیزو رسنیو کې ادعا وکړه چې ملا یعقوب بیا د ډیورنډ په اړه د افغانستان د امیر محمد یعقوب خان تګلاره خپله کړه. وروسته بیا د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا یعقوب وویل چې د ډیورنډ موضوع د پاکستان د دفاع وزیر سره په دې وروستیو خبرو اترو کې نه و مطرح شوې. ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویان هم په یوه مرکه کې له دویچه ویلې سره د ډیورنډ په اړه خبرې اترې کېدل د دوحې په دې وروستیو مذاکراتو کې رد کړي. نو تر اوسه هیڅ سند نشته چې د طالبانو له لوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې رسمیت پیژندل تایید کړي. له همدې امله د شته اسنادو پر بنسټ دغه ادعا ناسمه ده. که اوس دې ته کتنه کوو چې د ډیورنډ تړون له کوم وخته لانجمن شو، دا تړون څنګه رامنځته شو او وروسته د پاکستان د جوړېدو سره څنګه د کابل او اسلام آباد ترمنځ شخړه ایز شو. دا هغه څه دي چې د استعمار په وخت کې پیښ شوي او دا په خپل سر د یوې بلې هغې پولې جوړېدل دي کومه چې له امله یې هغه کسان ډېر اغېزمن کړل چې هېڅ یې د نظر د شریکولو حق نه درلود. د ډیورنډ تړون له لاسلیک کېدو وړاندې د افغانستان پخواني امیر عبدالرحمن خان او د برېټانیا تر کنټرول لاندې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر هنري مورټیمر ډیورنډ ترمنځ یو بل تړون شوی و چې په یو ډول د برېټانیا او روسیې د امپراتورۍ ترمنځ د تقابل سره تړلی ګڼل کیږي. تقریبا 14 کاله مخکې د ډیورنډ د تړون له لاسلیک کېدو څخه په 1809 میلادي کال کې د هغه وخت د افغانستان امیر محمد یعقوب خان او د برېټانیا استازی لویس کاونري په کابل کې د ګندمک تړون لاسلیک کړ چې د افغانستان او د برېټانوي هند ترمنځ پوله ټاکله. وروسته له هغې په 1893 کال کې د ډیورنډ تړون لاسلیک شو. څه هم دا تړون د افغانستان او برېټانوي هند ترمنځ د پولې ټاکلو معنا نه درلوده، خو د امیر عبدالرحمن خان نفوذ له دې سیمې څخه محدود شوی و. تقریبا 14 کاله وروسته د امیر عبدالرحمن خان زوی امیر حبیب الله خان په 1915 کال کې د کابل تړون په نامه یو بل تړون د برېټانوي هند لوري سره لاسلیک کړ چې د ډیورنډ تړون مواد تایید کړل. جالبه خبره دا ده چې دغه تړونونه تقریبا د وخت په تیریدو سره ورتهوالی لري او موخه یې یوه ده، معنا دا چې د پخوانیو مکلفیتونو تایید په اساس لاسلیک شوي دي. لکه څنګه چې 14 کاله وروسته 1919 کال د اګست په 8 د راولپنډۍ په نامه یو بل تړون د افغانستان او برېټانیا استازو ترمنځ لاسلیک شو. د دې تړون توپیر له مخکینیو تړونونو سره دا دی چې که څه هم د ډیورنډ تړون یې تایید کړی، خو د افغانستان د بشپړې خپلواکۍ سبب شو، یعنی برېټانیا د افغانستان بشپړه خپلواکي په رسمیت وپیژنده. د دې تړون لاسلیک کوونکي علي احمد خان د افغانستان او همیلټون ګرانت د برېټانیا استازیتوب کړی و. وروسته له هغې بیا د وروستي تړون په توګه چې د ډیورنډ تړون د تایید په اړه ترسره شو د کابل تړون و چې په 1920 کال کې د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزیر محمود طرزي او د برېټانیا د استازي هنري لخوا لاسلیک شو. خو اصلي ستونزه هغه مهال د ډیورنډ کرښې په اړه راپورته شوه کله چې یو هیواد د پاکستان په نوم د هند او افغانستان ترمنځ وزېږېد. له دې سره چې په ټولو پخوانیو تړونونو کې مکلفیتونه د برېټانوي هند او افغانستان ترمنځ ترسره شوي وو، د پاکستان د جوړېدو سره افغانستان دا تړونونه ختم شوي وبلل او له دې پرته د افغانستان استازي د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ناسته چې په 1940 کال کې د سپټمبر په 13 د پاکستان د غړیتوب په اړه جوړه شوې وه، د پاکستان د جوړېدو پر ضد رایه ورکړه. د هغه وخت د افغانستان استازي په ملګرو ملتونو کې محمد حسین عزیز ویلي و چې هیواد یې اوس مهال د پاکستان د غړیتوب لپاره مثبت رایه ورکولو توان نه لري. هغه زیاته کړه چې تر هغه وخته پورې چې د شمال لویدیځ خلکو ته د خپل برخلیک په اړه د ازادۍ پریکړې فرصت نه وي ورکړل شوی، په دې اړه تصمیم نشي نیولی.
خو اوس هغه ځمکنۍ شخړه چې افغانستان لري د پاکستان لپاره حل شوی موضوع ګڼل کیږي. سره له دې چې دا موضوع د افغانستان سیاستوالو لخوا څو ځلې مطرح شوی، خو کله چې پاکستاني وګړي په دې اړه خبرې کوي نو دا یو حل شوی موضوع ګڼي. For Pakistan, they viewed this as a line. د پاکستان لپاره هغوی دا منل شوی پوله ګڼي او نړیواله ټولنه یې هم د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولې په توګه پیژني. Border between Afghanistan and Pakistan. یو وخت افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له BBC سره په یوې مرکه کې ویلي و چې د ګندمک تړون پر اساس بلوچستان تر سند پورې شمالي او جنوبي وزیرستان، دیر او باجوړ د افغانستان خاوره او برخه ګڼل کیږي او نوموړی هیڅکله د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد په توګه نه مني. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني هم په دې وروستیو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د سرحدي شخړو په اړه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د ډیورنډ کرښه د بریتانیا استعماري میراث ده او د دښمنانه چلندونو پر ځای باید د مسلې د حل لپاره منطقي لارې ولټول شي. Afghanistan's position is د افغانستان دریځ خورا ساده دی. دریځ دا دی چې د ډیورنډ کرښه په خپل سری ډول د انګلستان د استعماري ځواک لخوا رسم شوې وه او افغانانو د دې پولې په اړه د خپلو نظرونو د څرګندولو لپاره هیڅ ریښتینی فرصت نه درلود. د افغانانو لپاره دا یوه ډیره ساده خبره ده چې د ډیورنډ کرښه په دوی باندې تحمیل شوې وه او عادلانه یا مشروع نه ده. fair and it's not legitimate. خو د پاکستان چارواکي دا کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله ګڼي. د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د دوحې تړون له لاسلیک کېدو وروسته او د قطر د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې څخه د سرحد کلمې لرې کولو پر مهال کله چې له پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف څخه په یو ټلویزیوني مرکه کې وپوښتل شول چې آیا دغه اصلاحات د پاکستان له لوري د توافق پر اساس شوي، هغه ځواب ورکړ چې دا ستونزه له کلونو راهیسې شته. خو کله چې پاکستان د سرحدي خنډونو جوړولو اقدام وکړ د هغه وخت د افغانستان حکومت هم په عمل کې په دې رضایت درلود. هغه ویلي که دا سرحد نه دی نو څه دی. یو وخت د افغانستان د پوهنې پخوانی وزیر فاروق وردک ادعا کړې وه چې د اشرف غني د حکومت په وخت کې ځینو کسانو په ارګ کې د پیسو په بدل کې د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد په توګه منلې ده. له حقوقي نظره هم هیڅ هیواد پرته له مشخص قلمرو او سرحدونو که څه هم د بحث وړ او لانجمن وي د ملګرو ملتونو غړیتوب نشي ترلاسه کولی. په اوس وخت کې د افغانستان ترڅنګ نړیواله ټولنه افغانستان او پاکستان د دوی پر اوسنیو سرحدونو په رسمیت پیژني. حتی هند چې د پاکستان تاریخي دښمن دی د ډیورنډ په اړه یې ځانګړې څرګندونې نه دي کړي، سره له دې چې خپله په کشمیر او ګلګت بلتستان کې د خاورې ادعاوې لري. ځینو شنونکو ویلي چې د ډیورنډ تړون اعتبار 100 کاله دی، خو ځینې نور لکه غلام محمد محمدي د افغانستان د واکمنانو او د بریتانوي هند له لوري ترمنځ د تړونونو سلسلې او رسمي اسناد ته اشاره کوي او استدلال کوي چې هغه څه چې د ډیورنډ کرښې په نوم یادېږي هماغه رسمي پوله ده چې د افغانستان پاچاهانو پرې هوکړه کړې وه. په پای کې هغه څه چې د نتیجې په توګه ترلاسه کیږي دا دي چې په 1940 کال کې د پاکستان د جوړېدو وروسته د افغانستان حکومتونو په 13 کلونو کې د ډیورنډ کرښه د رسمي سرحد په توګه نه ده منلې او د هغې برخلیک د خلکو پریکړې ته سپارلی دی او د افغانستان واکمنانو هم په دې اړه هیڅکله له نړیوالې ټولنې او سازمانونو په دې اړه وضاحت او اسنادونه نه دي غوښتي.